د تل لپاره یې ولې خپل ملک خپل وطن پرېښودو چې هغه په پېښور کې پیدا شوی ډولفینایان خواجه سرا چې اوس مهال د خپل دغه ظلمونو نه دومره تنګ شو چې پاکستان سره یې مخه وکړله او ترکیې ته روان دی. هغه ولې پاکستان پرېښودو، کوم ظلم کوم زیاتې چې هغه سره شوی دی، هغه مجرمانو ته کومه سزا ورکړل شوه، دا ټول حقیقت به تاسو هم دلته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډولفینایان سره کوم ظلم چې شوی دی، نو د هغې په بدل کې ډولفینایان وایي چې ما 7 ورځې مخکې د ترکیې ټیکټ کټ کړی و، او حالان کې دا خبره پکې راغله او وایي چې زه ډېره زیاته خفه یم، خو پښتنو چې ما ته کومه مینه راکړه، ما سره ودرېدل، نو زه د دغه ټولو شکرګزار یم، مننه یې کوم او دغه ټولو ته د زړه د کومې دغه خراج تحسین وړاندې کوم. خپل هغه ملګري کوم چې خواجه سراګان دي، هغوی نه هم مننه کړې ده چې تاسو ما سره په دې سخت وخت کې ودرېدئ. نو دوستانو، دا هم یو مسلمان دی، یو پښتون دی، اگر که ډانسونه کوي، الله تعالی دې ورته د هغې هدایت وکړي، خو یقینا چې کوم ظلم ورسره شوی دی، نو د دغه ظلم غوښتنه او د دغه ظلم تپوس کول دا پکار دي او باید چې دته انصاف ورکړل شي.